بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ورونو خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ورونو خويندو کچیرته الله تعالی تاسو ته روغ صحت درکړي، روغ اولادونه درکړي او روغ دوستان درکړي، په دې باندې ډیر زیات شکر وباسئ. ځکه صحت هغه نعمت دی چې په ډیرو پیسو لاسته نه راځي. نو که چاته الله صحت ورکړي هغه دی همیش دی الله شکرانه ادا کی، ولو که غریب و فقیر و بیچاره هم وي، خو چې صحت روغي هغه پاچا دی، هغه ته الله هر څه ورکړي دي. تاسو ګورئ چې د یوې کورنۍ 4 ګلالي ماشومان معلولین دي، دوی په تکلیف کې دي، دوی باندې به ژوند څنګه تیریږي، د دې پلار به د درملنې وس لري که بیا نه لري، څومره په ستونزو کې دوی ژوند کوي. دا به د دې ماشومانو له پلار نه واورو او انشاءالله موږ سره پاتې شي. شیخ صاحب محترم، دا چې ته 4 تنه ماشومان مریضان په غاړه لري، که یو کورنۍ کې یو مریض وي هغه ټوله کورنۍ ورسره ناقراره وي، هغه هم ورسره مریض وي، نو ته څه احساس کوې چې دغه 4 تنه ماشومان ستا په غاړه دي او د دې درملنه د دې پالنه دا څنګه کوي تاسو؟ دی الله په امر باندې الله یو وسیله جوړوي. اوس ګوره تاسو د خدای موږ ته وسیله کړئ، او مخکې کرد هم داسې یو میاشت مخکې تاسو موږ ته دا پیسې راکړلې او موږ دوی ته دا تداوي وکړله. اوس بیا دغه پیسې خلاصې وې، ته بیا راغلی ودې ویلې چې یاره پیسې تاسو ته راوتې دي او دا تداوي دپاره. نو الله ډېر مهربانه دی، خو د الله امر دی، په دې کې څه نشو ویلی، ځکه الله پاک وایي ان الله مع الصابرین، وایي زه د هغه خلکو ملګری یم چې صبر کوي. او بل دا د الله یو امتحان دی په موږ راغلی، په دې امتحان کې د خدای موږ او تاسې ټول کامیاب کړي. او انشاءالله چې هغه مخکې تاسو پیسې راکړي دي او ما دوی ته تداوي کړې ده، ځمکه او اسمان فرق پکې راغلی. او دا ما معلومات کړی دی، دغه بچیان چې معمولی چا سپک کتلي که نه، والله بالله چې قسم مې درته وخوړلی ضربه یې خوړلی، او چا چې ورته لږ درانه په عزت کتلي، په خدای چې هغه خلک خدای عزتمند کړي مالدار شوي دي. بلکل. که دا راته ووایه چې داسې یو وخت شوی دی چې ته د دوی د درملنې نه عاجز پاتې، مثلا دوی درته ژاړي، هغه مظلومیت او هغه دردونه ویني، خو تا سره پیسې نه وي، که داسې حالت سره مخامخ شوی نو دغه حالات دا تحریک د طالبانو چې راغلی دې نه مخکې ته په خدای یقین وکړه که نه، چې دوی 3 ورځې هم ډوډۍ نه ده خوړلې، 4 ورځې هم ډوډۍ نه ده خوړلې، دا دوا چې دوی نه خوري بیا ډوډۍ نه خوري. چې یا خدای یو طرف ته پیسې نشته دی، بل طرف د دې مریضان دا راته پراته، دا داسې مریضان دي چې دوا نه کوي ډوډۍ نه خوري، چې دوا ورکوي بیا ډوډۍ خوري. 15 دا 15,000 ستا واخله نو دا پیسې چې مې درکړې بیا څه پې کوې؟ دوا پې کوې. الله دې تا ته صحت درکړي. ځان راشه ته راشه، دې پیسو باندې څه کوې؟ الله دې تا جوړ کړي. ځه شه بس. دا پیسې در کوم دې باندې څه کوې؟ ته هم دوا اخلې، نور ځان ته د ژمي لباسونه نه اخلې، دوا هم پې کوې، لباس هم اخلې. ښه انشاءالله الله دې تا جوړ کړي. ته راشه خوره کې 1 2 3 4 5. ته په دې پیسو باندې څه کوې؟ دوا اخلې. ښه ډېر ښه، الله دې تاسو جوړ کړي. 1 2 3 4 دا 340 افغانۍ دا ستا